د هلمند د اوبو پر سر د ایران او افغانستان جنجال. لیکوال عبدالباری جهانی. په دې وروستیو ورځو کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي هغه هیواد ته د هلمند د اوبو د نه رسیدلو او یا په کافي اندازه د نه رسیدلو له امله داسې وینا کړې ده چې د افغانستان نوي حکومت مشرانو ته د اخطار لهجه یې درلوده او په افغانستان کې هم رسمي مقاماتو او هم لیکوالانو، مبصرینو او ژورنالستانو د هغه د وینا په مقابل کې توند غبرګون ښودلی دی. د هلمند د اوبو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف ډیره اوږده سابقه لري. د جنجال د امیر شیر علي خان 1888 له زمانې څخه چې د انګریزانو هیئت د ایران او افغانستان ترمنځ پوله وټاکله او د خپل معمول شیطنت سره سم یې داسې حکمیت او قضاوت وکړ چې نه ایران او نه افغانستان ورڅخه راضي شو او دواړه هیوادونه ځکه قناعت کولو ته مجبور ول چې د انګریزانو حکمیت یې مخکې له مخکې منلی و. بالاخره د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ایران د هلمند له اوبو څخه د ګټه اخیستلو په منظور یوه بین المللي حکمیت ته غاړه کېښوده او د هغه بین المللي حکمیت د فیصلې نتیجه دا شوه چې افغانستان به په ثانیه کې 26 متر مکعبه اوبه ایران ته خوشي کوي. په هغه وخت کې افغانستان د هلمند پر رود باندې بندونه نه جوړ کړي او ډیر زیات وخت به ایران ته تر ټاکلې شوې اندازې زیاتې اوبه ورتللې او ایران موافقه کړې وه چې تر اندازې زیاتې اوبو د ترلاسه کولو په صورت کې به افغانستان ته پیسې ورکوي. کله چې پر هلمند باندې د کچکي بند تاسیس شو او لا وروسته پرله پسې وچکالۍ هم راغلی نو ایران ته د تلونکو اوبو اندازه هم کمه شوه او د ایران د کرنې ډېرې زیاتې ځمکې شاړې شوې. له هغه وخته وروسته د جنجال بیرته زور واخیست. هیڅ صدر اعظم د دې جنجال حلولو ته زړه نه ښه کاوه یا یې د حلولو جرأت نه درلود تر څو چې د ظاهر شاه د پاچاهۍ وروستي صدر اعظم موسی شفیق د دې جنجال بشپړ حلولو ته ملا وتړله. په 1451 هجري شمسي کې د ایران صدر اعظم عباس ویدا افغانستان ته سفر وکړ او دا موضوع حل شوه. ایران موافقه وکړه چې د بین المللي حکمیت د پخوانۍ فیصلې سره سم به په ثانیه کې 26 متر مکعبه اوبه قناعت کوي. وروستیو وچکالیو یوازې ایران نه دی ځپلی، افغانستان ښایي تر ډیرو زیاتو هیوادونو د وچکالۍ له امله زیانونه لیدلي وي او د سیمې ډیرو نورو هیوادونو ته یې هم زیانونه رسولي دي. ایران باید له حوصلې څخه کار اخیستی وی او د اوبو د حقابې په برخه کې طبیعي شرایط او مجبوریتونه په نظر کې نیولي وی. دا چې د افغانستان ځینې مبصرین پرته له دې چې په موضوع خبر وي وایي ایران د هلمند په اوبو کې هیڅ برخه او حق نه لري او یا وایي که ایران د هلمند په اوبو کې حق لري نو افغانستان د ایران په تیلو کې حق لري. هسې بې ځایه تبصرې دي. په عمومي صورت ویلی شو چې د هلمند د اوبو د مسلې او په دغو اوبو کې د ایران د حق په برخه کې د افغانستان د نوي حکومت اوسنی دریځ چې د خبرو له لارې یې د مسئلې د حلولو غوښتنه کړې ده معقول او پر ځای دی. خدای دې وکړي چې ځینې بې مسؤلیته او ضمناً د هیوادونو ترمنځ د حقابې له موضوع څخه بېخبره کسان دا موضوع خرابه نه کړي او د افغانستان د نوي حکومت د اوسني دریځ معقول ملاتړ وکړي. په لنډ ډول ویلی شو چې د رودونو له اوبو څخه ګاونډي هیوادونه په خپله اندازه د ګټه اخیستلو حق لري. څوک دا نشي ویلی چې هلمند د افغانستان له غرونو څخه سرچینه اخیستې او د دغه هیواد په غرونو او شیلو کې بهیدلی دی نو ګواکې ټول ملکیت یې هم د افغانستان دی او بل څوک له هغه څخه د ګټه اخیستلو حق نه لري. د حقابې موضوع یوه بین المللي مسئله ده او دغه علت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ د دعوې د فیصله کولو لپاره بین المللي حکمیت ته اړتیا پیدا شوه او هغه هیئت هم د ټولو شرایطو په نظر کې نیولو او دې موضوع ته په کتو سره چې هلمند د افغانستان رود دی خپله فیصله وکړه او ایران ته یې په ثانیه کې د 26 متر مکعبه اوبو حق ورکړ. خدای دې وکړي چې دا ځل هم د جنجالي موضوع د خبرو او سولې له لارې حل شي.